دا شور او هیجان د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو په ژوند کې د امنیت او سوکالۍ د راستنېدو پایله ده. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي خپلې رخصتیانې د سپورتي سیالیو په ترسره کولو سره په خوښیو تیروي، خو ځینې اوسیدونکي بیا د دې سالم ژوند ترلاسه کول د اسلامي امارت د هلو ځلو پایله بولي. اما خوشبختانه با حاکمیت امارات اسلامی در افغانستان در عوض محفلایشان محفلای دینی می باشه، مذهبی می باشه و همچنان یگام مسابقه کشتیگیری می باشه. ډېر افتخار کوم موږ سپینګیري موږ قومونه او د ولس ډېر خوشاله استو موږ امارت اسلامي نه پروردګار دې تل د امارت اسلامي قائم او دائم ولري. بل لور ته ځایي غېږنونکي او ورزشکاران هم خوښ دي چې د دوی لپاره په خوندي چاپیریال کې د لوبو د ترسراوي لپاره ورته بشپړه زمینه برابره شوې ده. د دوی په خبره د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سیمه ییزو لوبو زیاته وده کړې او ځوانان له سپورت سره تر بل هر وخت زیاته لیوالتیا ساتي. الحمد امارات اسلامی الحمدلله امنیت همه چیز امکانات برای ما میسر کردگی هستند. په ورته وخت د کندوز ولایت د ورزش ریاست مسؤلین وایي چې د سیمه ییزو او کلتوري لوبو د ودې او د ځوانانو د هڅونې په برخه کې له ورزشکارانو هیڅ ډول هڅې نه سپموي او د ورزش سیالیو په ترسره کولو او د ځوانانو په هڅولو سره یې د دې ولایت ځوانانو ته د سالم ژوند زمینه برابره کړې ده. تقریبا شاید 15,000 شاوخوا کسان علاقمندان د کندوز ولایت سربیره د همسایه ولایتونو لکه تخار، جوزجان دی، بغلان دی او د ټولو ولسوالیو په شمول دلته پهلوانان راغلي. هدف ما همین است که جوانان در ولسوالی‌ها در قریه‌ها که از تشویق شود و ما بتانیم جوانای خوب و بهتر از این پهلوانی‌ها بکشیم و در سطح ملی و بین المللی اینا را در مسابقات آماده بکنیم. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت د نظام په واکمنېدو سره د سپورت په برخه کې د کندوزي ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې او د راتلونکي په اړه هڅاند شوي دي.